د بشر معرفت له لویه سره په څلورو څانګو ویشلی شو. یو دین دی چې بنیاد یې په وحي ولاړ دی، بل فلسفي معرفت دی چې بنیاد یې په تعقل ولاړ دی، ساینسي معرفت تر ډیره حده په تجربه او هنري معرفت په احساساتو باندې زیاته تکیه لري. شکسپیر یوه ډرامه لیکلې ده چې په اتلولو نومیږي. د دې ډرامې موضوع په مینه کې خیانت او حسادت دی. مونږ چې د حسادت په موضوع باندې د اخلاقو په فلسفه کې بحث کوو، بحث مو کلي او عمومي وي. د خاص کس له حسادت سره سروکار نه لرو، خو د شکسپیر د ډرامې موضوع حسادت نه بلکې د اتلولو حسادت دی. هنر چې تر ډیره حده حسي معرفت دی، له جزئیاتو سره سروکار لري، او فلسفي معرفت چې د تعقل پیداوار دی، له کلیاتو سره تعلق نیسي. ساینس د تجربې بچی دی، د دې لپاره چې دا ثابته شي چې د اوبو مالیکول له یوه اتوم اکسیجن او دوه اتومونو هایدروجن څخه رغېدلی دی، استدلال نه بلکې تجربه پکار ده. تر دې ځایه موږ د معرفت د لویو څانګو تفاوت ته خورا مختصره اشاره وکړه، خو دغه تفاوتونه دومره هم اسانه نه دي. هر هنري اثر تعقل غواړي او شاعر یا لیکوال ډیر ځله تجربې ته ضرورت لري. علمي کشف که هر څو له تجربې زیږي، خو منطق او تعقل او استدلال ته هم پکې اړتیا ده. د فلسفې تر ګردو لویه ځانګړنه دا ده چې له منطقي استدلاله پکې استفاده کیږي. له منطقي استدلاله مو مطلب دا دی چې استدلال نور ډولونه هم لري. مثلا هنري استدلال. د 12مې هجري پیړۍ شاعر معاذ الله مومند وایي: سرټیټي له سرکشۍ سره لازم وي، سرټیټي له سرکشۍ سره لازم وي، که یقین نه کړې لږ وګوره مینا ته. له مینا څخه دلته منظور سراحي ده چې هسکه غاړه لري، او شاعر هم همدا هسکه غاړه سرکشي بللی ده. له بلې خوا له سراحي څخه د اوبو یا نورو مایعاتو د راخیستلو لپاره پکار ده چې د هغې سر ټیټ شي. شاعر له دغه حالته د انسان په ژوند او اخلاقو کې د مثال استفاده کړې ده، خو دا مثال او د استدلال هنري او تشبیهي دی، نه منطقي. له منطقي استدلاله یوازې په فلسفه کې نه بلکې د معرفت په نورو ساحو کې هم استفاده کیږي. د دې لپاره چې د فلسفي حدود یو څه نور هم مشخص شي، نو وبوایو چې فلسفه د منطقي استدلال په مټ هرې پوښتنې ته نه بلکې ځینو پوښتنو ته د ځواب ورکولو کوښښ کوي. فلسفه له هغو پوښتنو سره سروکار لري چې زموږ له ژوند او وجود سره یې تړاو دی. د ژوند مطلب مو څه دی؟ آیا جهان خالق لري که نه لري؟ زموږ کومې چارې اخلاقي دي او کومې نه دي؟ آیا موږ واقعا ژوندي یو او که ژوند د خوب او خیال غوندې یو شی دی؟ علم څه دی؟ هنر څه دی؟ ښکلا څه دی؟ د وګړي او ټولنې رابطه باید څنګه وي؟ مساوات څه ته وایي؟ ازادي څه ده؟ څومره ازادي راته لازمه ده؟ موږ یوازې مادي بدن یو که روح هم لرو؟ موږ تر کومه حده په خپلو حواسو، خپلو تجربو او خپل عقل باندې باور کولی شو؟ د دارنګه پوښتنو یو خصوصیت دا دی چې له ژوند سره یې تعلق دی او اساسي پوښتنې دي. بله دا چې اکثره یې له داسې مسایلو سره تړاو لري چې زموږ په ګمان موږ ورته ځوابونه لرو، خو چې غور باندې وکړو بیا له ډېرو شکونو او اختلافونو سره مخ کیږو. د دغو پوښتنو او موضوعاتو یوه بله ځانګړنه دا ده چې تر ډیره حده به د استدلال له لارې ځواب ورته مومو، نه د تجربې له لارې.